والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم. مرګرنا خواهشته د موبایل مسامت کې چې بیان په مابین کې بیا مرګرو حضور نشي خراب. محترم و عزتمند و مسلمانانو نور طالبان او عوام علماء کرام، د دې لپاره چې وخت مختصر او کم خبرې وکړو ډېر وږي نشي، په اصل مقصد او بنیادی شی باندې به اوله نه لګیا شو. د انسان د وجود سره دو قسمه اعمال تعلق لري. یو ته اعمال ظاهري ویل کېږي، بل ته اعمال باطني ویل کېږي. یعنی یو قسم داسې اعمال دي چې د ظاهره اندامونه صادریږي، په لاس، په پښو، په ژبه، په سترګو، په غوږو، په قدمو باندې کوم کارونه کېږي. او یو قسم اعمال باطني دي چې هغه په زړه باندې اجرا کېږي. دواړه قسمه، که اعمال ظاهري دي دوه قسمه دي، که اعمال باطني دي دوه قسمه دي. اعمال ظاهري اوامر او نواهي بعضې داسې اعمال دي چې الله امر پکړی، لمونځ به کې، روژه به نیسې، زکات به ورکوې، حج به ادا کوې، ظاهري اعمال دي. قرآن عظیم شان کې په دې باندې امر شوی. او بعضی ظاهری اعمال دي چې الله دې هغو نه منع کړی ده. قتل به نه کوې، زنا به نه کوې، اغلا به نه کوې، رشوت به نه خورې، شراب به نه چکې، د مسلمان حق به نه ضایع کوې، مسلمان ته به په ژبه ضرر نه رسوې، په لاس به ضرر نه رسوې، غیبت به نه کوې، درواغ به نه وایې، شیطانت و نمیمت به نه کوې، بهتان به نه وایې. یعنې دغسې ته موږ تاسې ټول په دغه باندې پوهېږو. یو قسم اعمال ظاهري اوامر دي چې الله امر پکړی، بل قسم اعمال دي چې الله منع تر کړی. اوامر فرض دي ادا کولې، نواهی او کړن حرام دي، ځان تر ساتنه فرض ده. د اوامر او کړن فرض ده، د مناهی او چې الله منع تر کړی دی هغه پرېښودن فرض ده په سړي باندې. دغه شان د زړه عملونه هم دوه قسمه دي. بعضې اوامر دي چې الله امر پکړی، اخلاص به پیدا کړي، تواضع به پیدا کړي، د الله په قضا به راضي اوسېږي، په خدای پاک به توکل او اعتماد کوي، قناعت به کوي، صبر به کوي، محبت د الله او د رسولو د دار د آخرت به کوي. داسې ډېر اعمال دي. او بعضې بیا مناهي دي چې الله منع تر کړې ده، کفر، نفاق، شرک، تکبر، محبت دنیا، محبت کرسی او د قدرت، حسد، کینه، دا ټول داسې د اعمال دي چې د زړه اعمال دي، خو الله منع تر کړې ده، مناهي دي. تکبر حرام ده، ریا حرامه ده، محبت د دنیا او د کرسی حرام ده، ناروا ده، حسد کول د مسلمان سره ناروا ده، کینه او بغض دا ناروا دي. شپېته مرضونه تقریبا دغسې د زړه دي. اوس د ظاهره اعمال هم دوه قسمه دي، اوامر و نواهي. د زړه اعمال هم دوه قسمه دي، اوامر و نواهي. خو مهم د شارع په نسبت باندې تر ټولو نه د زړه اعمال ډېر دي. د ظاهر اعمال هم مهم دي، داسې نه چې هغه مهم نه دي، خو د باطن اعمال د زړه د ظاهر تر اعمالو نه شارع په نسبت ډېر اهم دي. ولې؟ باطن زړه بنیاد ده د ظاهر دپاره. که ظاهر عمل وي خو باطن خراب وي، دا ظاهر عمل ته اعتبار نشته. رب کریم وایي فمن یرجو لقاء ربه، څوک چې امید لري د ملاقات رب، چې د خدای پاک حضور ته به زه ورځم، د الله سره به د ما پیش وي، د الله د دیدار به کوم، فلیعمل عملا صالحا،
نو عمل دی نیک عمل کی لمون دا روژه دا زکات دا حج دا جهاد دا علم دا دین دا نیک دی کی خو ولا یشرک بعبادت ربه احدا دی الله سره په عبادت کې څوک نه شریکي ریا بنب کې کوي کچا ریا وکړه دا لمونځ روژه زکات خیرات جهاد علم قبول ده یو څم نه دی قبول نو د زړه صفایي اوله نه ضرور ده چې زړه نه یې بنیاد نه یې روغ د ظاهر عمل ته هیڅ اعتبار نشته رب کریم یې لا تبطلوا اعمالکم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس چې د ریا دپاره کوي عمل برباد ده د خدای پاک په نسبت باندې قبول نه ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه وی د انسان په بدن کې یو ټوکره ده چې صالح و ټول بدن به صالح وي که فاسد و هغه به ټول بدن به فاسد وي هغه څه ده هغه زړه ده تاکید کوي صحابه متوجه کوي د زړه اصلاح ته چې زړه اصلاح کوي چې زړه اصلاح شو ټول بدن اصلاح کیږي او که زړه خراب و ټول اعمال لاړ بربادیږي اوس دغه زړه د ایمان د وجه نه په زړه کې نور وي دغه زړه چې روغ زړه وي عقیده خرابه نه وي خبیث اخلاق نه وي پکې ټول بدن ورسره اصلاح کیږي خو که زړه کې عقیده خرابه وه زړه کې قدرت و توروالی و نو ټول بدن ورسره خرابېږي ولې وایي زړه لکه څرنګه چې ظاهري جسمي طبي لحاظ نه جسماني د صحت و د مرض مدار په زړه باندې ده که زړه جوړ و دغه زړه د ینې نه وینه په صحیح طریقه باندې را جذب کوي او بیا یې اندامو ته په صحیح طریقه باندې سپلای کوي دغه وینه چې په اندامو کې فاسده شي بیرته د رګو د لارې نه زړه ته راشي زړه یې بیا صفا کوي بیا یې اندامو ته سپلای کوي اوس چې زړه روغ وي د زړه صحت برابر وي دغه وینه ټول بدن ته په صحیح طریقه باندې رسوي د ټول بدن حیات په دغه زړه باندې ده خو که زړه مریض شو د زړه والونه بند شو زړه کې کمزوري راغله دغه د وینې د تولید او د سپلای کار د جذب کار کمزور شو نو اندامو کې به دستی ضعف پیدا کیږي کمزوري به پیدا کیږي لکه څرنګه چې دغه زړه د بدن اعضاو ته وینه رسوي او چې خراب شي بیرته صفا کوي بیا ورته سپلای کوي دغه زړه روحاني کیفیت باندې که دغه زړه روغ و عقیده روغه وه دغه نور چې په زړه کې ده دا ټولو اندامو ته تیتوي سترګو کې نور پیدا شي حق ویني غوږو کې نور پیدا شي حق اوري ژبه کې نور پیدا شي حق بیانوي لاس کې نور پیدا شي په حق کې استعمالوي پښو کې نور پیدا شي په حق کې استعمالوي ټول اندامونه منقاد شي حکم د خدای متعال ته ځکه رسول الله وایي چې زړه چې صالح شو ټول بدن به صالح کیږي خو که زړه فاسد و هغه ظلمت و تیاریکي چې د کفر او د ګناو د وجې نه په زړه کې ده خبیث عقیده د بد اخلاق د په زړه کې دي دا بیا هغه توروالی بدن ته تقسیموي سترګې بیا تیاره شي حق نه ویني غوږونه حق نه اوري ژبه حق نه بیانوي قرآن عظیم شان کې رب کریم د کفارو په متعلق کې څه وایي سمون بکمون عمیون ړانده کاڼه ګونګیان په ظاهره سترګې کار کوي که نه کوي ژبه کار کوي که نه کوي غوږونه کار کوي که نه کوي د هغه باوجود الله ړوند ورته ویلی الله کوڼ ورته ویلی الله ګونګی ورته ویلی ولې په سترګو کې نور نشته چې حق وویني حق د لیدلو نه ړانده دي په غوږو کې نور نشته چې حق واوري حق د اورېدلو نه کاڼه دي په ژبه کې نور نشته چې حق بیان کړي د حق د بیانولو نه ګونګیان دي کنې ظاهره خو کفار تر موږ تاسې نه په دغه ټولو اندامو کې چې کوم ظاهري اثار دي خو هغه د دوی تر موږ نه ډېر په مخکې دي لیکن الله د هغه باوجود کوڼ ړوند او ګونګ ورته ویلی دا څه کوي بلکې مړی ورته ویلی دا ظاهر ښه ژوندی دا پروفیسران دا د ټکنالوژي والا دا ساینسدانان چې کفار څومره نن په مخ کې دي د هغه طرقې سره سره الله تعالی مړي ورته ویلی دي یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی تفسیر کې یو دا راځي که نه چې مسلمان خدای د کافر نه پیدا کوي کافر مړ د مسلمان ژوندی ده
او کافر کله د مسلمان نه پیدا کیږي، مسلمان ژوندی د مړ تر پیدا شي کافر. او من کان میتا فاحیناه، حضرت حمزه رضی الله عنه کافر و خو چې ایمان راوړ. ابو جهل په خپل کفر کې پاتې شو. الله وی هغه څوک چې مړ و ما ژوندی کو، خوراک روغ ګرځېدو، صحت و قوت و هر څه درلود، خو الله دې مړي تعبیر پکړه چې مړ و ما ژوندی کو. په چی شي مې ژوندی کو؟ حیات حقیقي ورته نصیب شو چې ایمان او اسلام ده. دا داسې د لکه هغه څوک چې په خپل مرګ کې پاتې وي، کفر کې ظلمت کې پاتې وي لکه ابو جهل، دا د خدای پاک په نسبت باندې نه دی برابر. اوس د انسان یو جسمانی حیات ته، یو روحانی حیات ته. د جسمانی حیات د ظاهر بدن صحت او مرض په زړه موقوف، د زړه په صحت او په مرض باندې موقوف دي. روحانی صحت، روحانی ژوندون، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله د کفار او منافقینو په باب کې ویلي دي کنه چې په زړه کې مرض ده، والونه باندې زړه یې پړسېدلی ده، خو عقیده خرابه ده. د خراب عقیدې نه د زړه په مرض باندې تعبیر وکړه. فزادهم الله مرضا، هر آیات چې اوري انکار کوي، هر آیات چې اوري مرضونه نورم زیاتیږي، شرک او کفر نورم زیاتیږي. اوس نو د روحاني زندگی، د روحاني حیات او ممات د دار امدار هغه بیا په لطیفه قلبي په زړه باندې ده، د جسم نه د غوښه د زړه. دغه کې یو لطیفه خدای پاک یې ښه ده چې لطیفه قلبي ورته ویل کېږي. دا د عالم امر د جملې نه ده، دا د الله سره تعلق ده. کله چې دغه بدن په ذکر لګیا شي نو نورانیت پیدا کېږي. خبره یې مانه چې اوږده نه شي بېرته به بیا رالنډه کړم. دغه زړه دا مریض کېږي، روحاني مرض. دغه زړه کې قدرت او تیاریکي پیدا کېږي د ګناهو د وجې نه. خو د دغه زړه صحت بیرته نورانیت په څه شي راځي؟ عمده شیان دوه دي، توبه او ذکر. سړي نه ګناه وشو، زړه کې تور داغ پیدا شو، توبه یې ونه یستا تور داغ کلکېږي. بله ګناه یې وکړه، تور داغ پیدا شو، توبه یې ونه یستا هغه کلکېږي. اخر دا زړه تک تور شي، دا لطیفه توره شي، زنګ شي. الله وی کله بل ران علی قلوبهم، د دغه کافرانو زړه زنګ کړی ده، په زړو باندې زنګ راغلی، ځکه د هدایت لار نه قبلوي. او چې انسان د ګناه نه توبه ویسته، هغه تاریکي چې د ګناه د وجې نه راغلې وه، هغه تاریکي، هغه ظلمت، هغه تور داغ تر لرې شي. بیا یې چې ذکر کوي په زړه کې، نو د زړه بینځل راځي، صفایي راځي، هغه قدرت ختم، بیرته نورانیت شروع کېږي. دا نورانیت کیلې آب حیات طریقې دا بیا په ذکر باندې راځي. حدیث مبارک کې راځي د مسلم، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې د انسان زړه زنګ کېږي لکه دا اوسپنې چې زنګ کېږي. صحابه کرامو عرض وکړو وما جلاءه یا رسول الله، دغه اوسپنې چې زنګ شي دا خو په ظاهري تیلو باندې، په اور باندې، په ریګمال باندې، په دغو باندې صفا کېږي. دا زړونه چې زنګ شي دا په څه شي صفا کېږي؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویل دا په ذکر د الله تعالی باندې صفا کېږي. د دغې وجې نه الله تعالی تر هر شي نه په قرآن عظیم شان کې د ذکر تاکید ډېر کړی، تر هر شي نه. په نورو عباداتو کې حد معلوم ده، په ذکر کې حد نه ده معلوم. په نورو عباداتو کې عذر قبلیږي، خو په ذکر کې عذر نه قبلیږي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه رئیس المفسرین، د نبی علیه السلام د اکا زوی، هغه وایي هر عبادت حد لري. شواروز کې 15 وخت لمونځ ده، عذر هم کې قبول ده. په ولاړه قیام فرض ده، خو که په ولاړه قادر نه وي په ناست یې وکړه، په ناست قادر نه وي په پروت یې وکړه. اودس ورته فرض ده، په اوداسه قادر نه وي تیمم ورته ووایه. روژه فرض ده، خو مریض یې نشي نیوی، عذر کې قبول ده، اوس یې وخوره. سفر کې یې نشي نیوی، عذر کې قبول ده، اوس یې وخوره. زکات ده، حج ده، عذر کې قبول ده. مسکین یې، زکات نشته در باندې، مسکین یې، حج نشته در باندې، مسکین یې، قربانی نشته در باندې، عذر ده کې قبول ده. هر عبادت چې خدای پاک دا ظاهري اعمال لازم کړي دي، حدم لري، عذرونه هم کې قبول دي. اما د ذکر په باب کې نه حد معلوم ده، نه عذر کې قبول ده. ولې کله الله تعالی وی فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، د الله ذکر کوي مسلمانانو، په ولاړ هم کوي، په ناست هم کوي، په پروت هم کوي. انسان عمومي دغه درې حالت یا ولاړ یا ناست یا پروت. الله وی په ولاړ هم ذکر کوي، په ناست هم ذکر کوي، په پروت هم ذکر کوي. کله الله تعالی وی یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا،
اے مسلمانانو الله یادوي ډېر یادوي ډېر یادوي. ابن عباس رضی الله عنه وایي چې ډېر څه معنی؟ شپه یې که ورځ وي، مسافر یې که مقیم یې، موړ یې که مسکین یې، صحتمند یې که مریض یې، خان یې که ګدا یې، هېڅوک نه دي تر خلاص. په هر حال کې به ذکر کې، په شپه کې وي که په ورځ کې وي، په سفر کې وي که په حضر کې وي، په صحت کې وي که په مرض کې وي، په مړښت کې وي که په مسکنت کې وي. د ډېرو عباداتو نه په مسکنت خلاصې، خو د ذکر نه نه خلاصېږي. د ډېرو عباداتو نه په مرض خلاصې، د ذکر نه نه خلاصېږي. په هر حال کې الله ذکر غواړي. ولې؟ چې ذکر نه وي زړه کې توروالی راځي، چې ذکر نه وي غفلت پیدا کېږي، چې ذکر نه وي د الله نه سړی لرې کېږي. او الله موږ چې پیدا کړي یو د خپل عبادت او معرفت لپاره پیدا و، شپه ورځ سوچ به د الله سره وي. ځکه هم حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ذکر په متعلق کې ډېر بې انتها احادیث مبارکه بیانوي. حدیث مبارک کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام روان دي، یو غره ته ورسېده، هذا جمدان، دا جمدان غر ده. بیا څه وي؟ سبق المفردون، مفردون په رتبه کې تر هر چا نه لاړه مخکې شوه. صحابه کرامو عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مفردین څوک دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي مفردین هغه خلک دي نران چې د خدای ذکر ډیر کوي، هغه ښځې چې د خدای پاک ذکر ډیر کوي. دا په رتبه کې تر هر چا نه مخکې دي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه کرامو ته داسې عمل زه در ونه ښیم چې د خدای پاک په نزد باندې ډېر عزتمن، ډېر شریف ده، او د عذاب نه د خلاصېدن دپاره تر ټولو نه ښه لار ده، تر ټولو نه ښه لار ده چې د خدای د عذاب نه تاسو ته نجات ډېر درکوي. صحابه کرام ورته ویل تر جهاد هم؟ وایي او تر جهاد هم. صحابه ورته ویل ښه نو څه شی ده؟ وایي ذکر د خدای پاک ده. د الله د عذاب نه ځکه ذکر کې اصلي مهم شی څه ده؟ ذکر کې زوال د غفلت، ذکر دغه ته ویل کېږي چې حضور پیدا شي. که حضور نه وي په لمانځه ولاړې، په لمانځه ولاړې خو چې حضور نه وي برابر. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، چې لمانځه نه غافله پام دې نه ده چې زه په څه شي ولاړ یم، دا لمونځ قبول ده؟ ذکر نشته، حضور نشته، ظاهره خو شته، په لمانځه لګیا یې، خو لیکن په زړه کې غافله یې د الله تعالی نه. روی در محراب و دل درگاه و خر، این چنین اذکار کی داره ده سر. مخ د قبله په طرف ده، خو زړه د خرو د غوایي سره، د دکان او د کاروبار سره تړلی ده. په دې ذکر کې څرنګه اثر پیدا شي؟ لمانځه په متعلق کې خو ربي کریم وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. لمونځ سړی د بېحیا او کارو د ګناو نه منې کوي. موږ لمونځونه هم کو، غلاوې هم کو، لمونځونه هم کو، دروغ هم وایو، لمونځونه هم کو، غیبتونه هم کو، لمونځونه هم کو، مسلمانانو ضرورو په هر چیش باندې لګیا یو. ولې؟ لمونځ نه د لمونځ شوی. چې لمونځ په حضور شي، د الله سره خبرې دي، لمونځ په قسم چې سړی وایي چې ما د الله سره خبرې وکړې، لمونځ یې کړی، دا سړی حانس کېږي. لمونځ د الله سره خبرې دي. شوه روز کې 5 وخته د الله حضور ته درېږي، د الله سره خبرې کوي. چې دغه حضور باندې لمونځ وي. ایاکه خطاب ده، مخاطب څوک ده؟ الله ده. خطاب د حاضر سره کېږي که د غایب سره؟ خدان به دا به چې الله ما ته علم لري، مخامخ زه الله ته ولاړ یم، خدای پاکه تا ته عبادت کوم او د تا نه زه معاونت غواړم. الله ته سوال کوي روزانه 2 رکعات لمونځ کوي، فرض و سنت و واجب. اهدنا الصراط المستقیم، خدای سمه لاره وښیه، غواړې سمه لار. او د الله وعده ده، سورت فاتحه نیمه د ما ده نیمه د بنده ده، ولعبد ما سأله وی که نه؟ چې بنده ته سوال راته وکړي زه یې قبلوم. ته غواړې صراط مستقیم، صراط مستقیم د چا ده؟ صراط الذین انعمت علیهم، د هغو خلکو لار ده خدای پاکه چې تا نعمتونه په کړي دي، خصوصي نعمتونه، عام نعمتونه نه. عام نعمتونه خو په کافر هم شته، په مسلمان هم شته. وجود یې ورکړی، رزق ورکوي، اولادونه ورکوي، موټر و بنګله هر چی ورکوي. خاص نعمتونه دي. دا خاص نعمتونه په چا دي؟ اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. 4 ډلې دي: انبیا، صدیقین، شهدا، اولیاء. خدای زه د دغو خلکو لار غواړم.
تفسیر کبیر لسمه لطیفه کې دا وی چې د طریقت ثبوت دغه آیات ځای نم راځي. الله ز سم لیار غواړم خو د چا لیار غواړم د دغه څلورو ډالو لیار غواړم. چې دغه څلورو ډالو لیار غواړي د نبی لیار غواړي اخو واضح خبره ده. صدیقینو لیار غواړي د شهدا او لیار غواړي واضح خبره ده. د اولیاء او لیار غواړي دغه څه معنا ده. خو بیعت وکړي دغه سره به تعلق کوي دغه د ارشادات موافق به زندگی کوي. ځکه مخکې ما درته ویل چې مهم زړه ده. د دغه وجنه حضرت جلال الدین سیوطي قدس الله سره په اشباح والنظائر لسیوطي دغه کې وی چې امام غزالی سی وی علم په احوالو د قلب باندې او په مرزو د قلب باندې فرض عین ده. جریان د معلومه ځان به څنګه وساتي، چې تکبر نه پیژنې ځان به څنګه وساتي، چې د زړه فاسد مرزونه پیژنې نه الته الله پر حرام کړی دي. نبی رسول الله چې چا په زړه کې یو ذره تکبر وي جنت په حرام ده. حدیث صحیح ده کنه ده؟ خو اوس ځان چې تکبر نه پیژنې څه شي به ځان تر خلاص کې. اوس دغه د زړه صفایي دا چې شي په واسطه راځي، دا د هغه په واسطه راځي چې د زړه د خلکو سره د تعلق جوړ شي. اصحاب القلوب چې د په زړه کې صفایي د تاجرته به صفایي نقل کیږي. ځکه رب کریم یې یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ای مسلمانانو تاسو دیغه خلکو سره ناسته ولاړه تعلق او محبت ساتي چې هغه په دعوت ایمان کې رښتینی وي. ذکر رب کریم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اے نبی علیہ السلام اے مسلمانه ته خپل ځان بند کا تعلق ساته دیغه چا سره چې سهار بیګا د خدای په ذکر باندې لګیا دي. د الله رضا مطلوب ده. الله را ته حکم کوي چې دغه خلکو سره تعلق ساته. د انسان زړه د بل انسان د زړه نه غلا کوي، طبيعي صفات ده. چې 15 ورځې سړی د دغه خلکو سره ناسته ولاړه وکي چې هغه نشیان وي، ته په شوق په طبیعت کې به شوق دي نشي پیدا کیږي. دا اوس بل ورځ چې رتلم سفر باندې نو ایو کور ولا راته ویلې ملا ده فارغ شوی، ملا ده اوس په چرسو لګیا ده. ماته ویل چې کڅو دمو څه وي ولې ځکه د ناسته ولاړه تعلق د مرګري الته دا کاروبار چې درس کوي نه د دنیا په کاروبار لګیا د مرګري ورسره داسې خلک دي چې هغه نشاین دي اوس دایم په نشه ورسره لګیا شو. د چا سره چې اوسېږي هغه شی د تا طبیعت نقل کیږي. چې درې ورځې د چانه د سینما مجلس واوري اتابه د سینما شوق پیدا کیږي. چې درې ورځې د چانه د دنیا محبت ذکر واوري مجلس واوري د دنیا محبت په پیدا کیږي. دا انسان طبیعت ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم المرء علی دین خلیله، انسان د مرګري په دین ده. فلینظر من یخالل، د دې وګوري چې د مرګرتیا د چا سره ده. انسان د مرګري په دین باندې ده. کاغه مرګره د دنیا پرسته په دې کې د دنیا محبت ده. که دنیا مرګره شهوت پرسته نو په دې کې د شهواتو ماده موجوده ده. چې اچا سره تعلق ده معلومیږي چې د دېغه په دین باندې ده. دا بیعت، دا طریقت، دا غرض ده چې دوه شیان مهم دي د زړه د صفایي توبه او ذکر. دغه اول بنا په توبه ده چې بیعت کیږي. اول د صغیره او کبیره ګناه حقوق الله او حقوق العباد د ټولو نه توبه کیسته کیږي. دوم دسته خبره په ذکر باندې شروع کیږي چې په زړه باندې محنت ذکر شروع کړي. دغه د موږ کمزوري چې نن ورځ په ورځ باندې راځي، نیتونه ورځ په ورځ ختميږي. دا څو کاله مخکې موږ استاد قصه کړه چې شیخ سلیم الله خان صاحب دامت برکاتهم العالیه د وفاق کابینه راټوله کړه. بیا دا خبره وکړه چې دا څه وجه ده. مخکې په علاقه کې یو عالم و، په ټوله علاقه باندې به قابض و، ټولو خلکو به د خبره منله. اوس د په پخه باندې معذور ده چې زه دا ګوډه پخه اخلم په طالب په ملا کې ګدم دومره طالبان ملایان ډیر شو. لیکن عوام دې موږ نه پردي شو خبره ته غوږ څوک نه نیسي. ورځ په ورځ رانه لري کېږي. وجه څه ده؟ چا ویل دا سیاسي تعلقات شو، چا ویل دا ویل نه بنیادي شی دا ده. مخکې علم سره طریقت لازم و. حضرت امام صاحب د فقه تعریف په چی سره کوي؟ معرفت النفس ما لها وما عليها. مسلم ثبوت شیخ عبدالحق خیرآبادي چې وګورو، تلویح توضیح چې وګورو، هغه وی چې د فقه درې اجزا وخوا. علم کلام چې علم عقاید ده، دغه فرعي علم چې د اوداسو د المنظور خبرې کوي، او تصوف دا درې سره تړلي وو. دغه فقه ویل کېږي معرفت النفس ما لها وما عليها، چې نفس هغه څه مو پیژني چې د لپاره ګټه ده، چې ماته عاجزي ګټه ده، ماته اخلاص ګټه ده، ماته محبت الله او رسول الله ګټه ده.
او د ضرر شی نه مو ویني چې ریا راته تاوان ده تکبر راته تاوان ده هر څه وپېژني دغه ته فقه ویل کېږي. نو مخکې فقه هغه د خلکو د کامیابۍ ذریعه وه تصوف وب کې علم د خدای د رضا لپاره کوه. نن تصوف و مدرسې او خانقاوې سره جدا شوې. خانقاوې اکثرو داسې خلکو په مخه باندې پسې اخیستي چې د هغو سره علم نشته هغه اکثره په شرکیاتو په بدعاتو لګیا دي. چې ملایانو مدرسو والا دي دغه اکثره د تصوف سره تعلق نشته اکثره په فسق باندې لګیا دي. ځکه حضرت امام مالک صاحب من تصوف بغیر علم فقط تزندقه څوک چې تصوف به علم کې کله کفر ته پتیوزي ومن تعلم من غیر تصوف فقط تفسق څوک چې علم کې او تصوف نه ور سره فاسق ګرځي. شریعت په اصطلاح چې په علم عمل نه کوي یو سړی ته عالم ویل کېږي که فاسق ورته ویل کېږي. ومن جمع بینهما فقط تحقق څوک چې دواړه جمع کړي چې هم علم وي هم عمل وي. تصوف په مطلب چې ده شریعت په ځان عملي کول. شریعت په ځان عملي کول د تصوف په مطلب دا ده. اوس چې پر علم باندې عمل شروع شو من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم څوک چې عمل وکړي په یغه علم چې زده الله به داسې کشفیات ورته شروع کړي چې د په مدرسو کې نه زده کړي. دا کشف شیان دا چیرې په مدرسه کې په کوم کتاب کې چاته پیدا کیږي چې سل واره دورې وکړي تفسیر ووایي چاته کشف پیدا شوی ده. چې عمل په دین شروع شو اخلاص صفائی په ځکه شروع شو نه کشف شروع کیږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله د مسلمان د کشف نه ځان ساته هغه د الله په نور ګوري. اولیاء جواسیس د قلوب دي هغه ته په صفا لړ ورځي اته په ځل خدای پاک هغه ته علم ورکړي. خو نبی علیه السلام وی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین ای للمتفرسین. الله قرآن کې وی دغه دلایل د عبرت کې دلایل دي د متوسمین دي پر متوسمین څوک دي متفرسین هغه د کشف خواندان. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خواني امتو کې هم د کشف خواندان تیرو د ما په امت کې کوینو حضرت عمر ته ډیر کشف تا په مدینه منوره کې په تقریر باندې لګیا ده. مجاهدین په عراق کې محاصره شو د دغه ځکه نه دی ویني او غږ خدای پاک د په واسطه ورسي یا ساریه الجبل اے ساریه دغه طرف ته پام وکړه. یو ټولو ته आवाज هم رسیږي پیم ځنی چې د حضرت عمر صاحب غږ ده. نه موبایل والته نه وایرلیس والته نه تلویزیون ډیش او انټرنیټ والته او دغه باندې عمل کوي خدای پاک نجات نصیب کوي. شرقاید وګوري عذاب قبر طرف باب د کراماتو کې مشکات شریف وګوري باب د کراماتو کې د حضرت عمر رضی الله عنه واقعي ذکر کوي. لیدل راغله کرانغله سترګې منور شوه. بخاری شریف دوم جلد کې حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام یې چې الله تعالی وی من عاد لی ولیا فقط امر کې وی ما ته بنده په فرض رانی دي کیږي څوک چې د ما د ولی سره من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب چا چې د ما د دو سره دښمنی کړه اما اعلان د جنگ د ورته الله تعالی وی. دلته یو عجب نقطه ذکر کوي من عاد لی ولیا لی رامخ کې کو د سنوي من عاد ولیا لی و اشاره د دې ته چې د اولنه دښمنی د دوست الله سره د الله سره دښمنی د من عاد لی مخ کې کو من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب چا چې د ما د دوست سره دښمنی کړه الله وی د ما اعلان جنگ د ورته او بیا وی په فرض ماته دوستی پیدا کیږي نږدې کیږي بیا چې نه په عمل کې نږدې کیږي تر دې پورې چې امام محبوب شي. څوک چې د امام محبوب شي الله وی زسترګې شم چې پیغه باندې لیدل کوي زه غوګونه شم چې پیغه باندې اوریدل کوي زه قدمونه شم چې پیغه باندې رفتن کوي. الله ته حجابات شته ټول دنیا ارڅ ویني کوي نه ویني ولی ته کړه ټول دنیا کشف شي. الله وی زسترګې شم چې په ما باندې لیدل کوي زه غوګونه شم چې په ما باندې اوریدل کوي ژبه شم چې په ما باندې بیان کوي. حضرت عمر د غږ رسیږي دی وی میاشتې په مزل لري د دې بنده په طاقت شته په جسمانی طاقت کې دا خبره پیدا کیږي په جسمانی طاقت په سترګو کې دا دیدار پیدا کیږي دغه نږدې دیوال شاته څوک شي ویني دیوال څه کې د نری پرده د نری څادر دلته ویني زدا یو نه وینم او د وی میاشتې په مزل غرونه دي بیا بانونه دي دغه ټولو نه یو خاطر څوک ویني. حالا وی زیستر کې شم چې پیغه باندې لیدل کوي دا کشف چې پیدا کیږي. شانوشاه کشمیری صاحب قاسم نانوتوی صاحب د دیوبند اکابر
شبیر احمد عثماني صاحب دا څه وی چې دا کشف چیشته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي وای دا چې د انسان زړه نور د ایمان وکړي طاعت او عبادت او ذکر شروع کو دغه نور زیاتیږي چې دا ټول سینوي دي سي دا سینه صفاشي بیا د لوح محفوظ کسب کې کار شي په لوح محفوظ کې الله تعالی د دنیا د پیدایښت نه مخکې حدیث کې چې دا ول شي پیدا کړ قلم به څو ورته ویلې اكتب ما كان وما يكون تر قیامت چې څه دي ټول لیکل شوی دي کنه چې ټول لیکل دي را روان به 3 کال او 15 کال لاس کال بعد واقعات وي د لوح محفوظ ولید اوس نه پیشنګوي وکړه لاس کال بعد هغه صادق شي وای عکس د لوح محفوظ ورته کار شي سینه صفا شو قدرات لاړه ختم شو نو هغه نورانیت وجه نه لوح محفوظ کار شو کشف ورته وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 433 کاله هجری کېږي مخکې تیر ده د نن حالات چې څه پیښیږي دای بیان کړی دی په وخت کې کنه دای د چشنه بیان کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ وخت المنځو کو منبر ته جوړ شو بیان شروع کړ تر قیامت چې څه پیښیدو دا امور ذکر کړه چې څه ذکر کړه نبی علیہ السلام په منځو ولاړ ده د استسقا په منځ کې یو اړ لاس ته سیوخت کو بیرته را پښا کو یو اړ پښا راغی صحابه کرام ورسته چې پښتنه تر وکړه دور تو ویل جنت او دوزخ مې دلته ولدا چالاس مې وکړه د جنت انګور ته مې واری ویل چې انګور وکول راوښ کو کراش کول مې وای تر قیامت بنو خلاص شوی د جنت مې خلاصیدن نه لري او په شاشه چې راغلم جهنم مې ولید د نن غو د هیبتناک منظر مانه ولیدلای په منځه ولار د جنت ویني دوزخ ویني ته په پښتو څه وی خو کښه پورته وی خو یو کشف النبوت ته یو کشف الولایت ته د نبی کشف حجت قطعی ده دلیل قطعی ده هغه احتمال د خطا نه لري او دی ولی کشف دلیل زوینی ده احتمال د خطا لري ولی حضرت قاسم نانوتوی صاحب بانی د دارالعلوم دیوبند دا روان ده او شاګرد ورسره ده جدي او جلر سره د جیل د افسر سره څکار ده پلیار دي دغه شاګرد ورته چې جی دا اولیاء او تکشف کیږي کنه یغه ورته او وای که کشف کیږي نو بیا حجت قطعی ولا نه ده د نبی کشف حجت ده دی ولی نه ده کنه کیږي کتابونه ولې په ډک دي چې اولیاء او تکشف کیږي کیږي ولی حجت نه ده دور تویل د دغه ځکه نه چیرې روانیو پلان کې جیرتا څومره مسافه ده وای سل قدمه مثلا اندازه وي وای احتمال د زیادت د نقصان لري کنه وای او پټکلی خبره ده لري ده نور څه نور تویل چې تل دیواله ته چې نږدې شو دیغه ځای او څلور قدمه ځای پاتې شو وای اوس د جیل پورې څومره مسافه ده وای څلور قدمه احتمال د زیادت د نقصان لري وای نه وای دا د کشف النبی او د کشف الولی فرق ده نبی ته شاید دومره نږدې لیدل کیږي ولی د لری نه ویني حضرت نبی علیہ السلام په معراج کې تللی بیت المقدس مبارک ته لاړ سهار چې راغی قصه مشرکینو ته وکړه یغو انکار وکړ خو په ټول ژوند دوی ته معلومه چې د بیت المقدس ته چیرې نه تللی نو هغه خلکو چې بیت المقدس لیدلی و یغو د بیت المقدس د علامو پوښتنه تر شروع کړه که رښتیا تللی د جومات دروازه څنګه وه ښي طرف مناره یې څنګه وه چپ طرف مناره یې څنګه وه څرنګه وه نبی علیه السلام یې مخ په شپه کې پام نه و ورته کړی سخت پریشانه شو خو الله حجابات ختم کړه دغه بیت المقدس دار د ابي عقیل ته دلته نږدې راته راغی دوی پوښتنه کړه ما یې بیان نه ورته کړه دوی ویلې بیان نښانې خو یې ټولې رښتیا وویلې کشف راغی که رانغی خو دومره نږدې شو دلته دار د عقیل ته راورسېده نور خبر ذاتې لنډه و اوږدوالي ته حاجت نشته ځان صفایي که سړی کوي د باطن صفایي تر ظاهر نه ډیره ضرور ده او دغه د باطن صفایي دا په ظاهر باندې نه پیدا کیږي په علم په مدرسه کې نه پیدا کیږي په مدرسه کې نه پیدا کیږي موږ ته دا تجربه ده الحمدلله شل 22 کاله د ما د فراغت کیږي او دا مکمل فنون مم الحمدلله درس کړی دي دورم دای څوم کال در سره ده وړه دورم هم درس کړی ده لوی دورم اکثر مرګري ما پیژني خو لیکن د باطن په لحاظ په کتاب کې خبره معلومات نه کیږي د باطن په لحاظ معلومات نه کیږي اوس ریا ده په څو قسمه ده
موږ ملایان یو. څو قسمه ده ریا؟ د تصوف کتابونه ذکر کوي. ریا فی البدن، ریا فی الهیئت، ریا فی القول، ریا فی العمل، ریا فی التعلق. ریا فی البدن دا ده په جسم کې ریا. بعض خلک کم خوري، کم خوب کوي، وچ کلک تک زیړ رنگ په دغه شوق باندې کوي چې خلک وایي چې څومره نیک سړی د شپه ورځ په عبادت لګیا د تاسې رنګ ته وګورئ تک زیړ د وچ کلک ته خوراک نه کوي، ترکارۍ نه خوري، دغه نیت کوي، په دغه نیت باندې کوي. دا بعضې ځایو کې نه وي مشهورې دا په پنجاب په دغو علاقو کې دا ډېر دي ملنګانې دا 10 کاله کېږي چې په دغه ځای ناسته، دا 10 کاله 20 کاله کېږي چې په دغه ځای ناسته، تک زیړ پیړ وچ کلک خوراک نشته، خوب نشته، آرام نشته. ریا فی البدن، ریا فی الهیئت، هیئت دا ظاهري پوزیشن. ریا فی الهیئت کمیس ووږ جوړ که تر دغه بیډۍ پورې نږدې، پایچې خېجیږي که، بریتونه لنډ که، سر ببر که، پلیارې ځه سر داسې ټیټ وړه، په ټنډه اثر د سجدې پیدا که. خلکو ته ځان معرفي کوه چې دا خو داسې په سنتو په دین باندې په عبادت باندې پایبند سړی ده. ریا فی الهیئت په دغه شوق کې چې خلک وایي چې څه عابد ده، د سنتو پایبند ده، پایچې جګې دي، کمیس اوږد ده، بریتونه لنډ دي، په سر په ټنډه کې اثر د سجدې لیدی کېږي، خاوره یې لګولې سجده صفا کوي نه. ریا ده په دغه نیت کې چې خلکو ته ځان ور وپېژني. ریا فی القول په خبرو کې ښه واقعات یادوه، بیا چې په مجلس کې کېنستې نو واقعات شروع کوه چې خلک به وایي چې څومره ښه معلومات لري، څه عجبې عجبې قصې کوي، عجب واقعات بیانوي. بس دغه غرض دپاره په مجلس کې چې کېنې بس نادرې نادرې کوه، ښه مثالونه بیانوه، واقعات بیانوه. ریا فی العمل مشهوره ده چې هر څوک یې ذکر کوي چې خلک وي د خلکو د وړاندې بیا ښه لمونځ کوي، خو په خپل کور کې په خپله کوټه کې په خپل ځای کې چې کله لمونځ بیخي کوي نه، کله یې کوي نه د رکوع درک لګېږي، نه د سجدې او نه د قومي او نه د جلسې. خلکو د وړاندې که چندې مندې پرې کوي بیا ښه ځان ښکاره کوي. خو که ګوښی و مسکین و غریب ورته ودرېدو، عالم ورته ودرېدو، بیا 100 روپۍ هم نه ورکوي، د خلکو د وړاندې به 10 زره هم ورکوي، 20 زره به هم ورکوي. ولې خو د خدای رضا خو وینه چې خلک یې واوري وویني، چې خلک یې ونه ویني بیا خو شهرت نه راځي. ریا فی العمل، ریا فی التعلق. څوک نن دغه شیخ ته ورغلی، نن دغه شیخ ته ورغلی، نن دغه بزرګ ته ورغلی، نن دغه بزرګ ته ورغلی، بیا په قصو کې لګیا شي. پرون تللی وم پلانکي شیخ صاحب عجب واقعات بیانول، پلانکي شیخ صاحب، پلانکي خلیفه صاحب، پلانکي پیر صاحب، پلانکي. خلکو ته دا ورپېژني چې ما د دغو خلکو سره تعلق ده. یا دوی کور ته راولي مېلمستیاوې ورته کوي، بیا سهار لګیا شي بېګا یې موږ ته شیخ صاحب راغلی و عجب قصه یې کوله. مطلب یې د خلکو ته دا ځای ښکاره کولې، قصه یې نه وي مطلب چې ما کره خو شیخ صاحب راغلی و، د ما کره خو پیر صاحب راغلی و، د ما کره خو پلانکی راغلی و. دا ریا ده، موږ ته یې د رقم نشته په حالاتو ظاهره وکړي. ځان به څنګه تر وساتو؟ تکبر ده، کله یې منشه د تکبر مال شي، دنیا یې ډېره شي، په خلکو یې زیاتې غټه وي. دغه ته یې نه ده پام چې که دنیا د عزت شی وای بیا به کافر ته خدای پاک نه ورکوله. که په دنیا خدای ته سړی نږدې کېدی نو بیا تر مانه کافران عزتمند دي د خدای پاک په نسبت باندې. کله تکبر ورسره پیدا شي په قوت باندې، ښه جسم کې چست وي، چالاک وي، ښه قوت لري، بس په نورو غریبانو عاجزانو باندې غټه وي، ظلم ستم پکوي. دغه ته یې نه ده پام که په دغه طاقت جسمانی باندې انسان خدای ته عزتمند کېدی، خر او غویی، اوښ، آس، دا ډېر قوت لري که انسان، بیا خو د خره او غویی تر مانه عزتمند دي. کله چاته تکبر د ښایستې وجې نه پیدا شي، ښه رنګ ورته پیدا شو، بیا خصوصا په دا ښځو طایفو کې دا خبره بیخي ډېره ده وایي چې لږ زینت ولري بس په هر چا یې غټه ویایي. دغه ته یې پام نه ده چې دغه زینت او دغه ښایست د ما تر څه وخته ده او څه کیفیت ده. خېټه کې مې دننه څه دي، مخ خو مې ښایسته ده خو په خېټه کې مې دننه څه دي، په سپنګمو کې مې دننه څه دي، په غوږو کې مې دننه څه دي. د خپل بدن کې اجزاو کې فکر نه کوي. مخ ښایسته ده خو خېټه خو د ګن نه ډکه ده، بدبویي ته څوک ګزاره نشي کولی. د خپلو ګړنګو نه بیا سړي زړه راجګېږي، د خپلو غوږو د خیرو نه د سړي زړه راجګېږي.
کله قدرت سبب د تکبر وګرځي صاحب شو بس د کې غټه باندې وي د کلی سړی به یې خو شناخته وي خو چې وټو ته ودرېدو مشر شو بیا سلام هم ناچي په موټر کې سپور د بیا درته دریم نه ته به لاس ورکوي دی به مخ په دا بل طرف باندې ګرځي قدرت پیدا شو دغته نه د پام چې زه د ملک وزیر اعلی نه وزیر اعظم د شم صدر مملکت د شم او چیف مارشال د شم ارڅ د شم خو دیوه ته به طاقت لرم دومره عاجز یم دی و میاشت طاقت لرم یو سپګه طاقت لرم دی ورګه طاقت لرم په قدرت باندې راځي څوک په علم باندې لکه سبق کې کامیابی درس او تدریس کې طالبان ورته کینی وعظ او بیان او نصيحتو کې ډیر کې ذاتی غټه وی تر پلان کې مولانا خو ځکه ملایم بس ملایانو ته په کم نظر باندې ګوري دغه پام نه ده چې علم خو سبب د خشیت الهی دی انما یخشى الله من عباده العلماء علما خو په ټول مخلوق کې د خدای نه ډیر ډاریږي چې د خدای نه څوک ډیر ډاریږي هغه تکبر کوي دغه پام نه ده چې عالم چې په خپل علم عمل نه کوي په جهنم کې تر ټولو نه هغه بدترینه کنده دي چا ده رسول الله وی د جب الحزن پناه غواړي د چې کنده د چې نور جهنم روزانه سلواري پناه تر غواړي خدای دې دغه حال نه وساتي دا د چا ده دا د دغه علما او ریاکارو ده د دغه قاریانو حافظانو ریاکارو ده نه تکبر پیژنو نه منشراته معلوم ده ځان ښه سړی راتل دی کېږي ځان ښه سړی راتل دی کېږي چې څه خواته په شریعت پایبند یم دا لیار د تصوف نه بغیر دا پیدایښت مشکل ده چې څوک یې وپېژني ولې موږ خپله چې مریض شو په خپل بدن په خپل مرض باندې خپل علم لرو د خپل مرض تشخیص خپله کوی شو چې ظاهري بدن مده ورشو ډاکټر ته ډاکټر ټیسټ وکړه الټراساوند وکړه معاینه وکړه تشخیص د مرض وکړي چې تا کې زیړی ده بیا چې دوايي راته کوي په هغه باندې اعتماد وي د ډاکټر په خبر ولې ټیسټونه یې کړي دي اکسرې یې کړي دي بیا پرهیز باندې هم عمل کوو چې څه شي نه منې کې هغه نه پرهیز کوو چې دوايي راته وښیي هغه دوايي استعمالوو خپل بدن کې خپل مرض خپل معلومات نه چې معالج ته ورنشو په خپل به د تکبر نو تر سپمو پورې ډکه خپل درک نه ورته لګيږي چې په تکبر کې چې معالج ته ورنشي دا خپل روحاني معالجین لري چې څوک د باطن حال لري باطن سترګې اخلاصي وي هغه ته په باطن باندې علم لري چې په دغه کې تکبر ده نور خبر ذاتی بس کوم خزه د کنر ده الله ته محتاج یو د الله بندگان یو الله په قیامت کې الله د نر نه کدي خزه نه چی غواړي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم هغه د قیامت د ورځ ده چې نه چاته ګټه اولاد رسي نه دنیا رسي نه په دنیا سره خلاصيږي نه په اولاد په چی خلاصيږي په سالم زړه خلاصيږي چې زړه صفا او په دغه باندې به سړی خلاصيږي نه په خایستو نه په مخ کې مې د تکبر منشي چې د توله په دغه یو چی باندې ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم نه خدای د تاسو ظاهري ځواني ته ګوري نه دنیا ته ګوري چې مالدار د نو وای بخه خ ځوان د خایسته د وای بخه ګوري د تاسو زړه ته او د تاسو عمل ته زړه مو څومره صفا ده او عمل مو څومره په شریعت باندې برابر ده نو خدای پاک دې موږ تاسو زړونم صفا کې علامه د ظاهرم په شریعت باندې برابر کې نبی رسول الله هم دغه دعا کې خدای باطن می خیر کې تر ظاهر خو ظاهر مم صالح کې باطن می خیر کې تر صالح باطن ډیر مهم ده خو ظاهر مم صالح کې دسه نه چې لکه د باز عوام ګرې خېلی ته چې خبر ورته کې خلیفہ زې مولوی سه زړونه مصفا دي زړونه مصفا دي کمخ مګره مې نشتم خو زړه مې صفا ده زړه په چی صفا ده چې ونه د مړی وي ازغش نه کوي کې کر ونه بیا منش نه کوي چې زړه صفا او په ظاهر به اثر ښکار کیږي چې زړه صفا او اثر به په ظاهر باندې ښکار کیږي چې زړه نه صفا ظاهر په شریعت نشي برابر ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين